افغان کرکټ ته د نړیوالې تجربې نوی مخ شین میکډرمیټ څوک دی؟ افغانستان کرکټ بورډ داسې روزونکی غوره کړی چې د نړۍ په بیلابیلو پیاوړو لوبډلو کې د تجربې اوږد سفر کړی دی. شین میکډرمیټ اوس د افغانستان ملي لوبډلې د مرستیال روزونکي او ډګر ساتنې د روزونکي په توګه باندې ګمارل شوی، کوم چې پاکستان په وروستیو کې د خپلې لوبډلې څخه شړلی دی. شین میکډرمیټ 45 کلن استرالیوي روزونکی دی او نوموړي مخکې د استرالیا، سریلانکا، بنگلادیش او پاکستان له ملي لوبډلو سره د روزونکي په توګه باندې کار کړی دی. میکډرمیټ د لوبغاړي په توګه هم د کرکټ نړۍ سره تړاو درلوده او وروسته د روزنې مسلک ته مخه کړه. هغه د کرکټ نړیوالې شورا په مهمو سیالیو کې د روزنیزې ډلو غړی پاتې شوی دی چې پکې د 2023م یو ورځنی نړیوال جام او 2022م شل ورځې نړیوال جام تجربې هم شاملې دي. نوموړي له 2012 څخه تر 2019 پورې د استرالیا کرکټ له ملي لوبډلې مرکز سره هم کار کړی دی او له 2019 څخه تر 2020 پورې د سریلانکا د ملي لوبډلې د ډګر ساتنې روزونکی هم و او وروسته له بنگلادیش او پاکستان سره هم دندې ترسره کړي. شین میکډرمیټ له دې وړاندې د 2024م کال جنوري څخه تر 2025م کال جولای پورې د افغانستان د ډګر ساتنې روزونکی هم پاتې شوی وو. نو د افغان لوبغاړو له چاپریال سره بلدتیا لري. د کرکټ شنونکي باور لري چې د میکډرمیټ نړیواله تجربه د ډګر ساتنې مهارت او د لوبغاړو د پرمختګ وړتیا کولی شي د افغانستان لوبډلې ته نوی ځواک ورکړي په ځانګړي ډول د نړیوالو سیالیو لپاره د چمتووالي په برخه کې. خو ځینې بیا اندېښنه لري او وایي چې پاکستان شړل شوی روزونکی افغانستان لوبډلې ته راوستی دی چې چندان به لوبډلې ته ګټه ونه رسوي. په اړه ستاسو څه نظر دی؟ په کمنټ کې شریک